دا طریقه ورسره زده که د اختر لمونځ کې او یو خوا بل خوا بیا ګورې چې یاره دا لاسونه به خلک ښکته کوي او که بره کوي به او نیت به څه رنګ وي. نو دوه خبرې زده که. اولا نیت، دویم طریقه. نیت دا دی چې نیت کوم د 2 رکعاتو واجب لمونځ د وړوکي اختر سره د 6 تکبیرونو زائده و. په دې حاضر امام پسې خاص الله تعالی لره مخ مې د کعبې شریفې په لورې کو. نو دا نیت شو. او طریقې دا ده چې کله امام صاحب الله اکبر وکړ او نیت یې وتړه، تکبیر تحریمه وشو، اوس په ته ګوري ثنا به وویلی شي. نو امام صاحب به بیا الله اکبر کوي. 6 تکبیرونه زائده تا وویل، نو 3 تکبیره په اولني رکعت کې دي او 3 په دویم رکعت کې دي. نو په اولني رکعت کې د ثنا نه بعد په امام صاحب بیا وایي چې الله اکبر، نو ته به لاسونه ښکته کړي، یو خوا بل خوا به ترخ کې نه ګوري، غلي غلي سترګو کې پټ پټ. بیا دویم الله اکبر، بیا به لاسونه سیده ښکته کړي، ځوړند به کړي لاسونه. په دریم کې چې کله الله اکبر وشي نو بیا به نیت وتړي، لاسونه به په نامه باندې نامې د لاندې کېږدي. دا طریقه شو. دویم رکعت ته چې امام صاحب پاسي هغه به فورا قرت ووایي، نو بیا به هغه ووایي الله اکبر، نو یو تکبیر شو. بیا چې کله دویم تکبیر هغه وکړي نو دا لاسونه به ځوړند کړي، اولني کې دویم کې، په دریم کې به بیا چې لاسونه ځوړند کړي. صحیح شو. او الله اکبر به وکړي، رکوع ته به لاړ شي. یعنی په دویم رکعت کې لاسونه یو بل د پاسه کې ښودل بالکل نشته. 3 واړو تکبیرونو نه بعد ځوړندول دي، او په اولني رکعت کې په 2 کې ځوړندول دي، او د دریم تکبیر نه وروسته لاسونه تړل دي. دا طریقه شوه اسانه. الله دې توفیق نصیب کړي.